وی په 2025 کې او که د هغې نه پس هم ته خپل عزت زیاتول غواړي نو د مشرانو په دې یو څو خبرو عمل وکړه. اول دا چې هغه خلکو پسې ګرځېدل پرېږده کم چې تا پسې نه ګرځي، یعنی ستا قدر ورسره نه وي. د خلکو ډیر زاری منت مه کوه، دې سره عزت کمیږي. ډیرې خبرې مه کوه او مه ډیر وضاحتونه کوه، صرف ضروري خبره کوه. خلکو نه ډیره فایده مه اخله او که د چا نه فایده واخلې نو بدل کې ته هم فایده ور رسولو کوشش کوه. په خپل ځان، بچو، کوروالا او مور پلار پیسه لګوه. کامیابی او ترقۍ دپاره خپل وخت قیمتي وګڼه. فضول محفلونو کې وخت مه ضایع کوه. زیات وخت کور کې څه فایدهمند کار کې تیروه.